شابه پیسې روباسه پس د چلته ایښې دي. ما سره پیسې نشته، زه خو ځان له تشپارې ښځه یم. ګوله به دې په حیا کې پیسې راکوه چې تشپارې نو بازار کې څه کې. پام کوه چې ډزونه کې تماچه ښکته کړه او ضرور شه. دې ښکته کوم ته پکې د کم باغ کولې درته ویم تماچه ښکته کړه او تخته کني څپلې کوم دی. تماچه ته ښکته کړه او ما خپل کار ته پرېږده. ته ما نه پېژنې چې د څوک یم. دا زموږ د بوس علاقه ده، دلته زموږ د بوس حکومت دی. ته داسې نه سمېږي ودرېږه چې تا ته زه بوس یم. زه پاسه د هغې خطره ختمه شوه. تخ بې وباسه سړی خو یې رانه ویشتو. ستا ډېره مهرباني، ښه ده چې راغلې، کنې اوس به یې توتنه کړي وو. شکریا ضرورت نشته، بس دا زما فرض وګڼه. دا زما کلی دی او دلته زه غونډګان نه منم. زه په خپله ښه غټ غونډه پاتې شوې. زه اوس کور ته ځله شمکې یا داسې یوازې مه ګرځه. زه شابه زر ټکسي ونیسه او سپي وباسه. زما علاقه کې بل څوک بدمعاش دی چې زما کسان وژني. دا زما علاقه ده، دلته بل بدمعاش نه منم. دې سیند کې ما میان پرېښي دي. او هغې مې زه روزانه 3 منه غوښه ورکوم. نن به ورته زه تاسو ورچوم. تاسو زما بدمعاشي نه منئ ځکه لومبې خو ته ورته ورپسې ته او ته ماخذ شپه بیا دا کس څوک دی معلومات یې وکړئ او ما له رپورټ راکړئ. نو ښځې انسانیت هم څه شی دی. ما خو د هغې مدد وکړو، خو زه نه وم ورغلی نو اوس به یې 4 بجې جنازه وه. نو ودې که نه دا پکې سیمه وه. دا که دلته اسکول جوړ شي نو بیا اوس به موږ ته خطره شي ستا د لاسه. هېڅ نشته ښځې زړه مه خوره. دې لانجو سره زما عمر دی، هېڅ فکر مه کوه، سم نشته. دا یې کور دی. یا لکه د دې دی. هغه د دې دی. جګرانو کتونکو، نن به موږ تاسو ملاقات کوو زموږ یو ډېر بهادر هیرو چې هغه پرون یو ډېره غټه توره کړې او یو زنانه بچکونو لپاره یو ډاکو ضایع کړې. راځئ چې دا خبرې وورو. جي زما نوم اسلامي دی او زما خو ورو یقین نه راځي چې زه نن په ټي وي راغلی چې لږ نهي سره خو مې ځان برش پاڼه کړی و که نه. خو زه پرېږده، زه به دا ووایم چې دا خو زموږ قومي فریضه ده چې داسې قسمه خلکو خلاف راوچت شو او دا خپله معاشرت یې صفا کړو. ډېره مننه. بس زما د خپلو خوږو وروڼو او ملګرو ته خواست دی که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښېږي او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. اوس دا موږ یو ډېر ښه سیریل شروع کړی دی چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. دې نه علاوه خپله رایه راکولو دپاره کمنټس هم کوئ. ستاسو ډېره مننه. ستاسو ورور اسلامي ګړکپ. اوس د هغه کس کوره معلوم کړو. د هغه نوم اسلامي دی او د خپل وخت ښه غټ غونډه پاتې شوي دي او دې نه علاوه سرکاري کسانو سره یې ناسته پاسته ډېره ده او سرکار له مړي وکړي. شپېته پیرې جیب تنګتلې دي خو څه ثبوت شوي نه دي. ځان ته غټ ډول وایي خو اوس یې غلط کارونه پرېښي دي او په سمه لار راغلي. ګډ
ډېر هم پټون شي نو زما د یو ډوړی هم نه دی روح به تېر کړم بوس دا سړی کمزوري مه ګڼه ډېر شاطر دی هسې نه بس ما ته دا خبرې مه کوه که یو سړی ډېر هم زورور شي خو په شا یې کمزوري خامخا یي ورشه او هغه کمزوري ترلاسه کړه ایک د بوس چې څنګه ستا حکم وي هلا دا مالي ولې بشیر استاد دا ولې چې دا به چا کړي خدای خبر زم چې هغه نور ګورم دا لاسه دي ښځې یا ښځې هله دا څنګه چل دی نوکره خو یې رانه ووژلې ده خدایه خیر زما بچي خرباړو ښځې دا څه په چا ښه وړې ده لورې خرباړو ها خرباړو دوی خو نوم نشته ښځې یا ښځې چې دا څنګه چل شوي دي په پته نه پوهېږم دا لا څنګه چل شوی دی هېڅ په پته یې نه پوهېږم دا چټۍ څه کوي اسلمیه تا د پیریانو کور ته کاڼې ویشتې دی اوس ټینګه کا تا ښځه او بچي ما اغوا کړي دي په 24 ګینټو کې په لاس را نغلې نو ټول به مې ویشتي اوف دا څه په غولو واوړېدم اوس به څه کوم توریا چې څنګه مې اورېدلي وو هماغه شانتې وختې
نو ماشومانو دا ویډیو په دې ځای باندې ختمو او د تیر روان پارت موږ تاسو سره په دویم اپیسوډ کې شاملو او تاسو د ویډیو په انتظار اوسئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او مخکې د خلکو سره شیر کړئ.